بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو ملګرو د پارټۍ خواخوږو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې جنوبي پښتونخوا بیا ټوله صوبه په خاصه توګه بیا جنوبي پښتونخوا د دې ټولې ضلعې چې د کومو مشکلات سره مخامخ ده، په دې حواله نن د پارټۍ بیانیه جاري سوه چې تر ټولو لوی مشکل زموږ ولس ته نن پیش دی، خاص کر جنوبي پښتونخوا کې. دلته د بجلۍ چې کوم نظام و، هغه نظام د کیسکو د وابډا لخوا هغه ټول نظام ورځ په ورځ ختم کوي. د دې چې کوم فیډرانو د کیسکو د بجلۍ هغه فیډران ختم کوي، نه یوازې دا چې هغه فیډران ختم کړه بند یې کړه، بلکې د فیډرانو ټول چې په هغه کې کوم سامانونه وو هغه هم د ځان سره یوړه. تاسو به وینئ چې تارونه د بجلۍ د کمبو څخه تارونه هم وایستل، او دا ټیم پوره په جنوبي پښتونخوا په اکثره ښارو کې په انګریزي کې وایي بلیک آوټ دی، بجلۍ نسته. که دا موږ راواخلو، یو طرف ته دوی د سولر په نامه زمینداران یې دوکه کړه، نن زمینداران بیچاران حیران دي، هغه بجلۍ نشي پوره کولی، او بل طرف ته کورنۍ چې کومه بجلۍ خلک استعمالوي هغه بجلۍ م اوس نسته. د دې مطلب دا دی چې دا سرکار، دا حکومت ځان د دې بجلۍ څخه ځان خلاص ګڼي چې زموږ اوس یو تعلق نسته، خلک پوه سو، کار یې پوه سو، که هغه سولر استعمالوي، که څوک د چا پیسې لري هغه به سولر واخلي، که نور خلک غریبان هغه مکمل د دې څخه محرومه دي چې د بجلۍ نه یې نو اوبه نسته، چې اوبه نه یې نو ژوند نسته. دارنګه په ټولو ضلعو کې د شیراني سره راواخه، بیا ژوب، بیا کله سیف الله، بیا لورلایي، بیا موساخیل، بیا بارکان، بیا کولو، بیا سیوی، بیا دوکۍ، بیا سنځاوي، بیا زیارت، بیا بورۍ، بیا دارنګه مسلم باغ، بیا خانوزۍ، بیا پشین شار په خپله د دې اطراف، بیا کلا عبدالله خان، بیا د هغه اطراف، بیا چمن، دارنګه هر ښار، بیا ارنایي، ټول ښارو کې دا ټیم بلیک آوټ دی، بجلۍ نسته، فیډران یې یوړه، بجلۍ کمبې یې یوړې، هغه باسي. نو دا یو ډېر لوی مشکل دی چې زموږ ولس ورسره مخامخ دی. په دې حواله او دارنګه نور مشکلات چک پوسټونه دي، ځای په ځای چې دی د اف سی چک پوسټونه دي، د نورو ریاستي ادارو چک پوسټونه دي چې په هغه باندې په ګنټو خلک ولاړ دي، زنانې، مریضان په تکلیف دي، مشکلات دي، او زموږ د خوندو مندو، زموږ د عزت نفس چې څرنګه مجروح کوي، د دې مثال موږ نسو ورکولی. دا لوی مشکل دی، زموږ ولس ورسره مخامخ دی. په ټولو لارو کې د کوټ څخه تر ژوبه پورې، د کوټ څخه بیا لورلایي، تر میختره، تر رکنۍ، تر کنګرۍ، بیا زه تر هغه فورټ منرو پورې، دارنګه بیا د کوټ څخه سیوی، بیا په ټوله بلوڅه سیمه کې، بلوڅ علاقو کې دا یو ډېر مشکل حالت دی. دارنګه زموږ ولس مکمل طور بېروزګاره دی، زراعت نسته، د خدای د جانبه دا د بارانونه هم نسته، خوشحالي ده. زموږ خلکو چې انحصار په زراعتو، هغه زراعت هم د تباهۍ سره مخامخ دی، قحط دی، خوشحالي ده. نو خلک به خامخا کاروبار کوي، ژوند به کوي، هغه د کاروبار هغه ژوند هم د موږ څخه واخیستی. د ډیورنډ په کرښه 2.5 کاله وسو چې هلته درنه ناسته ده، د ډیورنډ کرښه تجارت بند دی، لارې د تجارت ټولې بندې دي. نو خلک به خامخا یو کاروبار خو به کوي، هغه کاروبار د پټرول په شکل کې چې چا پټرول پمپونه جوړ کړي دي په مختلفو ضلعو کې، خاص پر کله سیف الله کې، هلته
د حکومت لخوا خلکو ته وارننګ ورکول شوی دی چې تاسو به دا کاروبار نه کوئ. نو دا مسایل او مشکلات دي چې زموږ ولس سره مخامخ دی. یا ترهګري خو خپل په ځای ده چې ټول پښتونخوا وطن د ترهګري سره مخامخ دی. وزیرستان کې تېره ورځ چې دی داسې لوی هلته جټ تیارو بمباریانې وکړې، بېګناه لاچاره معصومه خلک یې ووژل. هغه یو لوی مشکل دی چې زموږ وطن ورسره مخامخ دی. دلته په جنوبي پښتونخوا کې دا کم مشکلات د بجلۍ ما بیان کړه، دا د چک پوسټو، دا د کاروبار باندې بندیزونه لګولي دي، د پټرول په کاروبار. د دې په خلاف پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ دا پریکړه کړې ده چې د دې په خلاف به پارټۍ احتجاج به کوي، احتجاجي جلسې به کوي، احتجاجي جلوسونه به کوي، احتجاجي لاریونونه به کوي. دا به د لومړي جنوري کال 2026 څخه به دا احتجاجونه شروع کیږي. لومړی جنوري به په مختلفو ضلعو کې هر ضلع پارټۍ هر علاقایي پارټۍ به خپل غونډې کوي او خپل تاریخونه به طی کوي. څوک به په 1 جنوري کوي، څوک به په 2 جنوري کوي، څوک به په 3 جنوري کوي. دا رنګه دي خپل په خپلو ضلعو کې، په خپلو علاقو کې، په خپلو تحصیلو کې دا جلسې به کوي، جلوسونه به کوي. د حکومتي ودانیانو مخ ته، د پریس کلبو مخ ته، په لوی شاهراو باندې، په لوی روډو باندې به کښېنئ، احتجاج به کوئ چې موږ ته بجلۍ راکړئ. زموږ چې کوم نظام د بجلۍ دی چې تاسو اوس ختم کوئ یا ختم کړی دی، دا بیرته بحاله غواړو. موږ دا فیډران بیرته مکمل طور بحاله غواړو. موږ په بجلۍ په کمبو چې کوم تارونه تاسې باسئ، موږ دا بحاله غواړو. موږ دا چیک پوسټونه نه منو چې زموږ د خلکو، زموږ د خوندو مندو، زموږ د خلکو عزت نفس مجروح کیږي. موږ د دې خلاف لاریونونه کوو. موږ خپل روزګار غواړو، جایزه روزګار غواړو. تجارت دی دا، تا په ما باندې ډیورین کرښه وتړله، تا د چمن دغه وتړی را باندې. نو چې دا شی موږ خپل د روزګار دپاره او د خپلې بجلۍ د بیرته راسته د کولو دپاره چې زموږ د بجلۍ نظام بیرته ټیک شي، د دې دپاره موږ چې د احتجاج، لکه ما چې وویل، د احتجاج فیصله کړې ده پارټۍ. احتجاج به کیږي، پرامن احتجاج به وي او دا به د لومړي جنوري څخه شروع کیږي. نو ټولو پارټیانو ته هدایت موږ کوو، ضلع پارټیانو، علاقایي پارټیانو، تحصیل پارټیانو، ابتدایي نوټانو ته، ټولو ملګرو ته هدایت دی چې د خپلو ضلعو چې کومه تاسې ضلعې پرېکړه کوي چې په کوم تاریخ به کومه ضلع خپل احتجاج به کوي د لومړي جنوري څخه، هغه به بیا مکمل عمل کوي. او ورسره د ولس څخه زموږ دا اپیل دی، د ټول ولس څخه، چې مهرباني وکړئ، دا ستاسو مشکل دی. دا چې بجلۍ نن تاسو څخه یوړه، نن فیډران بند سو، نن کمبې بغیر تارو ولاړې دي، نن د بجلۍ یو نظام نسته. دا د ولس مشکلات دي. چې په تا روزګار درئ، دا د ولس مشکلات دي. چې ستا چیکینګونه کیږي په هر ځای، په هر 10 کیلومتره بعد باندې خلک چیک پوسټونه دي، خلکو عزتونه، د خلکو عزت نفس مجروح کیږي. دا د ولس مشکلات دي. نو موږ د ولس څخه دا اپیل کوو، دا خواست کوو چې په دې جلسې، په دې جلوسو، په دې احتجاج کې له موږ سره ملګري سئ. کور مې ودان په درناوي.